خلاصه په دغه باب کې چې موږ کوم درسونه وویل د هغې مهم نقاط دلته ذکر کیږي. اوله خبره کوي چې صفات عارضه په حروفو کې همیشه نه وي او که وي نو د یو سبب د وجې نه به وي. صفات عارضه همیشه نه وي. ولې نه وي همیشه؟ ولې نه وي؟ ځکه عارضه ده که نه. ډېر سخت سوال ده که نه. ولې نه وي؟ خو عارضي شی خو نه وي، نو عارضي شی ده که نه. نو عارضي شی خو کله وي او کله نه وي. ځکه نو د نوم نه معلومیږي چې عارضي شی ده. نو عارضي شی چې ده نو هغه دوام نه کوي، نو د دې وجې نه عارضي ده او هم حروفو کې همیشه نه وي. او که راشي یو خارجي سبب به غنه هر ځای کې نه وي، اخفا هر ځای کې نه وي، ادغام هر ځای کې، خو که چېرته وي نو سبب سره به وي. صحیح شو؟ مد په هر ځای کې نه وي او که وي نو یو سبب به ورته ضرور راځي. تفخیم او ترقیق په هر ځای کې نه وي او که وي نو سبب به ورسره موجود وي. صحیح شو؟ دا مطلب ده. دوهم، که چیرې صفات عارضه د یو حرف ادا نشي، په حرف کې څه نقصان راځي؟ په ذات کې څه نقصان نه راځي. د حرف په ذات کې څه نقصان، یعنی حرف په بل نه بدلیږي، د حرف وجود په بل نه بدلیږي، بلکې د هغې چې کوم ښکلا ده، ظاهر ده، هغه د حرف او د کلمې چې کوم هغه ډیزاین ده، هغه میک اپ ده، میک اپ پیژنې، هغه زیورات چې دي. ځکه چې بل ځای کې دي چې تجوید چې د حلیت القرآن ده، د قرآن کریم زیور ده. زیور خو پیژنې د کالیو ته ویلی کېږي چې په هغې باندې زنانه ځان آرایش کوي، د آرایش سامان. نو قرآن د تجوید د قرآن کریم دپاره چې ده حلیه ده، د باندې څه کېږي دغې زینت او ډول جوړېږي. د هغې نه مراد همدغه صفات عارضه دي. ځکه صفات عارضه موږ څه وایو؟ مزینه، محلیه، محسنه، ښایسته کوونکي، ډولي کوونکي. نو هر ځان په څه شي ډولي کوي؟ وسایل لري که نه. صحیح شو؟ همدغه ډولي کوونکي صفات دي. دلته غنه وکوه، دلته مه کوه، دلته اظهار وکوه، دلته مه کوه، دلته اقلاب وکوه، دلته مه کوه. د هغه ځایونو چې چېرته په اقلاب باندې ښایست راځي هلته اقلاب ده، چېرته په اخفا باندې ښایسته کېږي هلته اخفا ده، چېرته په اظهار باندې ښایسته کېږي هلته اظهار ده. یو ځای کې چې اظهار باندې ښایستهوالی راځي او ته هلته غنه وکړې، صحیح ده، په بل ځای کې به دا غنه د ښایستهوالي سبب ګرځي، خو دلته چې دا غنه وکوله نو بې خونده کوي. صحیح شو؟ دغه مسله ده. لکه مثلا الم تره، الم تره کې اظهار شفوي ده، دلته دا اظهار خوند کوي، دلته دا اظهار خوند کوي او ته وایې الم تره. تا خو غنه وکوله، غنه خو قرآن شریفونو کې کېږي خو دلته نه کېږي. تا چې کوم ځای کې وکوو بې ځایه دې وکوو. څه شی شو چې بې ځایه شو؟ هغه حسن چې په اظهار سره راته هغه تا د غنې سره څه که د منځه ویوړه. بل ځای کې به یو حسن د غنې د وجې نه منځته کېږي، نو د غنې د نه کولو سره به تا هغه حسن څه شی کړی وي؟ د منځه وړی وي. دلته همدا خبره کېږي چې نو د حرف په ذات کې څه تغییر نه راځي، بلکې ظاهري ښکلا او زینت کې ته زیان رسوي. او بله خبره پکې دا ده چې د لحن سبب هم ګرځي. او صفات عارضه چې وي بیا لحن خفي ده. لکه د صفات عارضه او بحث ته ده. درېیمه دا کوي چې صفات عارضه په کل کې دوه ډولونه دي. یو ته ویل کېدل عارض او بل عارض بالصفت. څو دانې دي؟ کم یو؟ تفخیم او ترقیق. او عارض بالحرف دغه تفخیم او ترقیق نه علاوه نور ټول. دا لن دغه تفخیم او ترقیق نه علاوه نور ټول، اظهار، ادغام، اخفاء، اقلاب، دا مثلا حذف، اثبات، لین، تسهیل، دا ټول تحقیق دا وغیره، اجتماع ساکنین، هائی ضمیر، دا ټول شیان څومره قواعد چې په دې ضمن کې راځي دا ټول همدغه شیان دي.
پنځمه خبره کوي او دا 11 مباحثو کې موږ ولې چې په دې کتاب کې په 11 مباحثو کې دا ذکر شوي دي او البته دا 11 چې دی نو کوم منسوسي شمیره نه ده دا زیاتېدی هم شي او کمېدی هم شي دا زما نظر ده چې دا 11 مباحثو کې ما دا ځای په ځای کړي دي بل څوک کېدی شي چې دنه هم کم کړي یا دنه هم زیات کړي پنځمه خبره کوي چې عارض بالصفت بیا هم په خپلو کې دوه برخې لري یو تفخیم او بل اول ګوره عارض دا صفات عارضه دوه عارض بالحرف او عارض بالصفت بیا عارض بالصفت په خپله په دوه دي تفخیم او دا داسې ده چې په کل کې صفات هم دوه لازمه او عارضه بیا لازمه هم دوه متضاد او غیر متضاد عارضه هم دوه دي عارض بالحرف او عارض بالصفت عارض بالصفت هم دوه دي تفخیم او ترقیق صحیح شو شپږمه خبره پکې د تفخیم د مراتبو ده څو مرتبې لري 15 ټولو کې اعلی او اوچته مرتبه د تفخیم هغه ده چې حروف مستعلیه مفتوح ما بعد الف دوهمه مرتبه حروف مستعلیه مفتوح ما بعد الف نوي دریمه مرتبه حروف مستعلیه مضموم څلورمه مرتبه حروف مستعلیه ساکن او پنځمه مرتبه حروف مستعلیه مکسور اومه خبره کوي را په 12 حالاتو کې مفخم او په 2 حالاتو کې مرقق لوستل کیږي ولې داسې نه وایو چې را په 12 حالاتو کې مستعلیه او په 2 حالاتو کې مستفعله ده آفرین ځکه چې دا تفخیم او ترقیق عارضي صفتونه دي نو ځکه دا صحیح ده چې غټېدل استعلا غوندې دي باریکېدل د استفعال غوندې دي او هغه صفات لازمه دي ځکه هغه ورته جدا بدیل کلمه ورته کارول شوې ده چې د قاري صاحب محترم ذهن ته چېرته خلطیت را نشي په دې باندې پوه شي چې هغه غټېږي خو دا غټېدل دایمي او لازمي نه دي نو په 12 حالاتو کې تفصیل او موږ تاسو ویلی وو اتمه خبره کې د نون ساکن او تنوین کې څو فرقونه دي 15 فرقونه دي انشاءالله هغه واضحه شول تاسو ته به یادي نو د فرقونو په ځای باندې بیا وایم که بله کلمه ورته وکارول شوه نو هغه دا تشویش ورته مه کوئ همدغه شی ده نون ساکن او تنوین احکام یا حالتونه خو معلوم دي درته انشاءالله یاد به مي او تعریفات به هم درته یادي او عربي کې به انشاءالله یاد کړي به مي او بیا به سره ګورو انشاءالله د میم ساکن حالتونه دي هغه هم 3 دي د نون ساکن 4 دي او 3 دي دا هم درته یاد دي په نون ساکن او تنوین کې اخفا او په میم ساکن کې اظهار شفوي ډیر کیږي د ډیروالی علت څه ده حروف ډیر دي او د غنی حروف 2 دي نون او میم خو حالتونه بیا صحیح شو او په د غنی مراتب څو دي اکمله او کامله او ناقصه او ناقص ترین غنه تفصیلی سوالونه دي یعنی تشریحي سوالونه صفات عارضه تعریف دا خو اشاره ته یاد ده چې صفات عارضه ترک شي په حرف کې بس تغییر راځي هیڅ خو نه یو څه خو راځي حسن او زینت کې تغییر راځي صحیح شو صفات عارضه څو قسمونه دي کم تفخیم تعریف غټوالی ته ویل کېږي ترقیق تعریف د تفخیم مراتب د مثال سره یعنی مرتبه ذکر کا اوله مرتبه مثال هلته تقریبا هر یو سره مثالونه ذکر شوي دي حروف مستعلیه او هغه ترتیب د تفخیم مرتبه هم پکې ذکر شوی ده په تفخیم مرتبه کې د حروف مرتبه هم پکې په نظر کې نیول شوی ده نو هغه یاد کړئ انشاءالله هغه جوړېږي د نون ساکن او تنوین احکام څو دي او نومونه یې هم واخلئ انشاءالله چې هغه سره شي د میم ساکن حالتونه څو دي د غنه څو حروف او څو حالتونه لري دا هم درته معلوم ده تفخیم او ترقیق ترمنځ څه توپیر ده تفخیم او ترقیق ترمنځ څه توپیر ده دغه توپیر ده که نه چې هغه ډک ویلی کېږي دا ګله وخت کې سوال ډېر غټ وي خو جواب یې ډېر لنډ وي همدې کې به هم ځینې خلکو چې څنګه شو دا ځکه دا خو په کتاب کې نه و ځینې شیان مفهوم چې انتقال شي سوالات پکې خپله جوړېږي دې کتاب کې بتاو چې خو د سوالاتو سره خو اشنا کېږي انشاءالله دا سوال جوړول هم ګوره یو کمال ده دا سوال په اسانه څوک نشي جوړولی ډېر خلک دي چې سوال نشي جوړولی سوال جوړ کړي سوال ته مفهوم نشي اخیستلی دا مشکلات وي
دا په پوهنتونونو کې او په علمي درسګاهو کې چې کوم منظم علمي درسګاوې دي که نه نو هلته دا مضمون لوستل کیږي تر څو استاد په دې قادر شي چې کله درس زده کوي نو هغه باید د دغه مرحلې سره ماشنا وي تاسو په مکاتبو کې داسې استادانو سره مخ شوي چې د هغې امتحان هم کولی دی چې زه وتښ ځکه چې هغه غریب سوال داسې جوړ کړی چې په خپله هم پرې نه پوهېږي داسې استادانو سره مخ کېږي کله کله دا مشکل دی چې هغه د سوال په جوړولو نه پوهېږي سوال به ډېر اسان یې دومره تاو راتاو کړی چې هغه شی هغه اصل شکل به یې ترې څه کړی ورک کړی د نون ساکن او تنوین ترمنځ توپیر دا خو انشاءالله ویل شوی د څو دانې دي 5 دانې دي د غنې مراتب سره د مثالونو تشریح کې همدغه جدول کې هم د غنې مرتبه ذکر ده او هم مثالونه ذکر دي نو دا سوالونه شول په همدې ځای باندې دا فصل پای ته ورسېده نو دې خواته چې دی نو چار جوابه سوالونه دي دا انشاءالله د صفات عارضه او د نه ادا کېدو په صورت کې څه واقع کېږي دلته وایي جلی او خفي که درې واړه صحیح دي جیم صحیح ده که نه تفخیم مراتب څو دي صحیح ده د را په څو حالاتو کې مفخم لوستل کېږي هر کله چې لفظ الله نه مخکې زیر راشي نو څنګه به لوستل کېږي مفخم لوستل کېږي مرقق لوستل کېږي اماله پکې کېږي الف او با صحیح ده مرقق صحیح ده لفظ فرقین کې را څنګه لوستل کېږي ګوره مرقق لوستل کېږي مفخم لوستل کېږي دواړه غلط دي که خلف ده خلف ده یو مخکې ویل چې دواړه همدغه دواړو ته خلف وایي ښه ستا خبره جواب دی صحیح ده خو دلته یو اصطلاح ورته علم تجوید ایښی ده چې هغه شی ده خلف ده خلف چې یاد کړي بیا ورته وایي چې دواړه نو صحیح راځي بیا او که داسې ځکه خلف وایي هم دي چې مرقق او مفخم دواړه جایز دي مشکل نشته سوال دی صحیح راځي خو په چار جوابه کې خو داسې چې چار جوابه کې به یو جز انتخاب او بیا کار خرابېږي چار جوابه به د چار جوابه په اصول جواب نون ساکن د تنوین سره نون ساکن د تنوین سره څه توپیرونه لري یا څو توپیرونه لري 5 نون ساکن او تنوین احکام څو دي 4 او په میم او نون کې د غنې څو حالتونه دي صحیح شو شپږ یې که که نه 5 هم پکې شته یو 5 ده یو شپږ ده بیا به انشاءالله شپږم فصل به سبا شروع کو او سبا نه به شپږم فصل هم شروع کېږي له خیر سره او په ضمن کې به قرآن شریفونه ځان سره راوړئ که قرآن شریف راوړل سخت وي نو یو سپاره واخلئ 10مه سپاره واخلئ همدې کتاب کې هم پروت نو اسانه به ځکه اول موږ 10مه سپاره شروع کوو 10مې نه وروسته به انشاءالله بیا 9 وي او 9 نه وروسته بیا بله سپاره انتخابو البته زموږ د اجرا مراحل هم چې دا یو مرحله نه ده اول مرحله کې موږ یو رقم اجرا کوو په دویم مرحله کې بل رقم اجرا کوو صفات اجرا کوو بیا په داسې یو مرحله هم راځي چې کله د اجراتو باندې موږ دومره قادر شو بیا اجرات نه کوو مطلق قصاص و تلاوت اورو یعنې 3 مرحلې لري ساده اجرا تفصیلي اجرا او په آخري مرحله کې به یوازې تاسو نه قرآن اوریدل کېږي د یوې دې نه شروع کېږي یو وایه دوه وایه هغه چې په کوم ځای ما ودراوو د ده په تلاوت کې هغه اجرا کې مشکل حلیږي چې آیا دا اوس روان تلاوت کې دا مشکل حلولی شي که نه شي حلولی به یو دم دته غږ کوم ته بس ته شروع که بیا به یو سایتونه دی وایي سایتونه هم داسې به راځو نو د ستاسو هغه غلطیانې به خامخا یو نیم څه په ابتدایي مرحله کې وځي څه په دویم مرحله کې وځي که ونه وته ته خو دې ته متوجه کېږي چې دغه ځای کې زه مشکل لرم دا خو د زده کړې ځای ده که نه چې ته خپل غلطۍ ته وپېژنه چې دا زما غلطي ده خو مشکل حلیږي که نه نو دا یعنې زموږ دا اجرام چې ده دا مرحله وار ده یعنې ټول یو رقم اجرا نه ده اول کې اوس موږ ساده اجرا کوو دا د قواعدو اجرا کوو د صفات عارضه و ځکه د صفات لازمو اجرا موږ څه ناڅه مخکې کړې ده هغې باندې څه ناڅه زموږ ذهن رسېدلی کله چې دې باندې ورسېدو بیا دا دواړه یو کوو هغې ته بیا تفصیلي اجرا وایي تفصیلي اجرا صفات لازمه جمع صفات عارضه صحیح شو چې په دواړو باندې موږ قانع شو چې انشاءالله دې کې اوس موږ پېژندګلوي کې او په هغې کې څه مشکل نه لرو نو بیا د هغې نه وروسته دا صفاتو برخه یې بندوو
عملی تلاوت کو چې تاسو دغه دواړه صفاتونه ته تلاوت کې په عمل کې راواله. په دغه ترتیب باندې به ان شاء الله زمونږ عام طور باندې ټارګټ 3 سپاری وي. کال په کال زمونږ د اجرا ټارګټ 100 سپاری وي، 3 سپاری. اول کې خو کم کم یې ځکه اول کې موږ قدم قدم اخلو، بیا وروسته زمونږ سرعت ډیریږي. ستاسو څومره چې تاسو قواعد پخیږي زمونږ سرعت ډیریږي. بس ده. او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.